زنن د رحمان بابا د شعر په کرامت یو څو خبرې کول غواړم چې د رحمان بابا په شعر کې کرامت چرته پروت دی او څنګه دی. معزالله خان مومند ویلي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړي، معزالله د رحمان شعر کرامت دی. مونږ ته پته ده چې د رحمان بابا کم مقبولیت دی بطور شاعر هم او بطور یو ولی الله هم د یو انسان دوست شخصیت په حیثیت باندې هم هغه هم د بل چا نشي کېدی. د رحمان بابا د هغوی د اثر نه راواخله زمونږ تر اثر پورې د اعتراض کولو جرأت چا نه دی کړی. صرف درې څلور کسان زمونږ د تاریخ برخه ده چې هغوی په رحمان بابا تنقید کړی دی او تنقید یې د تنقیص تر حده کړی دی، د اعتراض تر حده کړی دی. د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هغه درې څلور کسان یې نوم او نشان ورک شوی دی. دا هغه درې څلورو کسانو شاعرانه حیثیت، د هغوی مقام یا په رحمان بابا باندې کړی هغه تنقید او اعتراض چې دی هغه د رحمان بابا د شعر کرامت هغوی ته د آینې په شان رامخکې کړی دی. رحمان بابا د یو شاعر په حیثیت د غزل یو ډېر لوی استاد او ماهر شاعر و. موږ ته پته ده چې د هغوی په شاعرۍ کې کوم موضوعات دي نو هغه د رحمان بابا برخه د بل شاعر د هغه سیال نشي کېدی. موږ ته پته ده چې د رحمان بابا کم مقبولیت دی بطور شاعر هم او بطور یو ولی الله هم د یو انسان دوست شخصیت په حیثیت باندې هم هغه هم د بل چا نشي کېدی. زه د رحمان بابا د شاعرۍ په کوم اړخ یا د هغوی په ټیکنیک خبره نه کومه. زه نن د رحمان بابا د شعر په کرامت یو څو خبرې کول غواړم چې د رحمان بابا په شعر کې کرامت چرته پروت دی او څنګه دی. دا خبره د رحمان بابا په اثر کې هم معزالله خان مومند کړې وه. ما دغه شعر نوٹ کړی مو چې معزالله خان مومند ویلي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړي، معزالله د رحمان شعر کرامت دی. خدا یوازې د معزالله مومند خبره نه ده بلکې دا د ټول پښتون ولس خبره ده او په خپله د رحمان بابا د تعلیماتو د کلام نه هم ثابته خبره ده. زه شروع داسې کوم چې رحمان بابا په خپل کلام کې یو مقطع داسې ویلې ده چې په هغې کې خوشحال بابا او دولت یاد کړي دي او په هغوی یې تنقید کړی دی. اول دا وضاحت وکړم چې مونږ ټول په دې متفق یو. مونږ ته پته ده چې خوشحال بابا د پښتو ډېر لوی نوم او ډېر وسیع الذهن او وسیع الموضوعات او ډېر لوی استاد شاعر دی او د هغه ټوله کورنۍ پښتو ته چې کوم خدمات کړي دي هغه که د پښتو نه خوښ شي پښتو به بالکل خواره شي. نو که په خوشحال بابا د رحمان بابا کوم تنقید وي یا د خوشحال بابا په کورنۍ کې په کوم شاعر تنقید وي د دې دا مطلب نه دی چې موږ د خوشحال بابا خاندان یا د هغوی فکر یا د هغوی خدماتو ته اعتراف نه لرو. خو د رحمان بابا شعر نه زه شروع کوم چې خوشحاله او دولته مې غلامان دي، زه رحمان په پښتو شعر علمگیر یم. د دې شعر په هکله زموږ د ځینې محققینو او د ځینې علماء کرامو دانشورانو رای دا ده چې دا شاید د رحمان بابا شعر نه وي او رحمان بابا پورې یا منسوب شوی یا کوم کاتب ور زیات کړي یا وروستو چا اضافه کړي. خو زه دا وضاحت کوم چې دا بالکل د رحمان بابا خپل شعر دی او دا ډاکټر راجولی شاه صاحب د رحمان په شعر کتاب چې لیکلی هغوی هم د رحمان بابا مقطعې چې راخیستې وي نو دغه قسمه خبره کړې وه چې ځینې مقطعې د رحمان بابا خپلې نه دي او وروستو ور زیاتې شوي دي او په هغې کې دا مقطع هم شامله کړې وه. خو زه عرض کول غواړم چې دا بالکل د رحمان بابا خپله مقطع ده او د رحمان بابا په دور کې د هغوی په هم اثرو کې نږدې اثر کې د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندي چې د رحمان بابا په دغه بحر کې کم کلام ویلی دی نو په هغې کې تصدیق کړی دی چې دغه بحر او دغه مقطع او دغه کلام د رحمان بابا خپل دی. زه اول ستاسو مخې ته د نجیب سربندي دغه دوه درې شعرونه مې او بیا دې ته هم راځم چې د رحمان شعر کرامت څنګه دی. د نجیب په دې شعرونو کې یو خو د دې خبرې تصدیق دی چې دغه مقطع د رحمان بابا ده ځکه چې
رحمان بابا ویلی دي چې زه رحمان په پښتو جبه عالمگیر یم او په پښتو شعر عالمگیر یم. دې دواړو خبرو ته اشاره نجیب سربندي کړې ده. او دویمه خبره دا ده چې په رحمان بابا د هغوی د اثر نه راواخله زمونږ تر اثر پورې د اعتراض کولو جرأت چا نه دی کړی. صرف درې څلور کسان زمونږ د تاریخ برخه ده چې هغوی په رحمان بابا تنقید کړی دی او تنقید یې د تنقیص تر حده کړی دی، د اعتراض تر حده کړی دی. خو دغه درې څلور کسان کاغه د خوشحال بابا د خاندان سره تعلق لري که خاندان نه بهر هم وي، د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هغه درې څلور کسان یې نوم او نشان ورک شوی دی. دغه درې څلورو کسانو شاعرانه حیثیت د هغوی مقام یا پر رحمان بابا باندې کړی هغه تنقید او اعتراض چې دی هغه د رحمان بابا د شعر کرامت هغوی ته د آینې په شان رامخته کړی دی. وړاندې زه تاسو ته دغه د نجیب سربندي د درې څلور شعرونه مخې تقدم بیا خبره وړاندې بوزم. وړاندې خبره دا ده چې د خوشحال بابا په شعر رحمان بابا کم تنقید کړی دی. اول خو په خپل خوشحال بابا د رحمان بابا د شعر جواب نه دی کړی. خوشحال بابا چې څومره لوی جرأتمند او څومره بېباکه شاعر و، د دې باوجود د خوشحاله او دولته می غلامان دی جواب خوشحال بابا نه دی کړی. ځینې خلک به دا وایي چې خوشحال بابا په دغه وخت کې یا وفات شوی یا د رحمان بابا جواب چې دی ځکه نه دی کړی چې رحمان بابا ته ډېر کشر و. خو دا خبره هم معلومه ده چې د خوشحال بابا تر ژوند پورې یعنی 1100 هجری پورې رحمان بابا دومره لوی شاعر و چې د خوشحال بابا زوی عبدالقادر خان خټک د هغوی په بحر کې د هغوی په وزن کې کلام لیکي او بیا اعتراف کوي او بیا د هغه نه مشر د خوشحال بابا مشر زوی اشرف خان هجری په خپله د رحمان بابا ته درناوی پیش کوي. نو تر کال 1100 هجری پورې رحمان بابا دومره لوی شاعر و چې د هغه شهرت د پښتونخوا نه بهر په دکن کې او په ټول هند کې خور و. نو خوشحال بابا دغه جواب کولی شو، خو د رحمان بابا د مقام او د شعر هغه چې کوم د هغوی دروندوالی و دغه په تناظر کې خوشحال بابا دغه تنقید یا دغه اعتراض جواب نه دی کړی. د خوشحال بابا په خاندان کې په دغه د رحمان بابا په تنقید وړاندې اعتراض کامګار خټک کړی دی. کامګار خټک موږ ټولو ته پته ده چې دا د نامدار خان زوی او نامدار خان د افضل خان، افضل خان د اشرف خان او اشرف خان د خوشحال بابا زوی دی. کامګار خان په خپل شاعرۍ کې رحمان بابا باندې اعتراض کړی دی او خوشحال بابا ته د شاعرۍ خان ویلی دی، د شاعرۍ بادشاہ ورته ویلی دی او خپل ځان یې د هغه بادشاہ شاعرانه وزیر ګڼلی دی. دغه دعوه چې ده د کامګار خټک، دغه دعوه د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندي رد کړی هم ده او په جذباتي انداز کې جواب هم کړی دی او هغه شعرونه هم زه ستاسو مخې تقدم اول د نجیب سربندي